بسم الله الرحمن الرحیم. د معاشرتي رویو چې کومه د اصلاح سلسله مونږ شروع کړې ده، نو په هغې کې نن یو دې رویې ته توجه راړو چې کومه رویه زمونږه د خپلو منځونو سره ده. اکثریت د خلقو خو داسې دی مسلمانانو کې د ځوانانو او دغه شان د عامو مسلمانانو چې هغه مونځ له هغه اهمیت نه ورکوي کوم چې د مونځ حق دی. زیاتره خلق داسې دي چې هغه د جمعې په ورځ صرف مونځ کوي. ډېر شي داسې دي چې هغه مونځ خو کوي خو د سهار او د ماسخوتن مونځ ته نه ځي، او ډېر شي پکې داسې دي چې مونځ خو کوي، ټول مونځونه کوي خو په ټایم باندې نه کوي یا په جماعت سره یې نه کوي. نو دا ټولې رویې دا ډېرې خطرناکې دي. او د دې سره سره بیا د هغې خلقو رویه کم خلق چې مونځ کوي او په باقاعدګۍ سره کوي، په پابندۍ سره کوي، 5 وخته مونځ کوي، جومات ته راځي، مسجد ته راځي او د مونځ اهتمام کوي، خو په هغوی کې عمومي طور غټه کمزوري دا ده چې د مونځ خیال نه ساتي چې مونځ څنګه کوم. قیام د قیام په شان نه وي، په منډه منډه په تړه تړه تلاوت کول، دی دا پوهېږم نه چې ما څه ووې او څه مې تېر کړو، څه مې پرېښودل. رکوع د رکوع په شان نه، قومه خو پکې اړو څه ګڼي نه، سجده ټونګه وهل او جلسه خو بالکل د هغې خو اړو څه حقیقي صورت نه جوړېږي. نو دا انتهایی خطرناکه طریقه ده. شیطان لومبی خو د دې خبرې کوشش کوي چې مونږه او تاسو د مونځ نه منع کړي، او که د مونځ نه منع نه کړي چې د جماعت نه او د جومات نه منع کړي، او که چېرته په دغې باندې وس رانه شي بیا د دې خبرې کوشش کوي چې مونږه سره د مونځه زمونږه منځونه ضایع کړي. نو احتیاط پکار دی. مونځ طرف ته خپله رویه سمول پکار دي، مونځ زده کول پکار دي. که هر څومره مونږ لوی شوي یو، که هر څومره مونږ یې زده کړه مخکې کړې ده، خو دا کمه ده، پوره نه ده. پکار دی چې مونږ مونځ طرف ته دوباره توجه وکړو. دا د الله مخې ته ودرېدل دي، د الله سره کلام کول دي چې دې له مونږ خپل وخت ورکړو، ټایم ورکړو، طریقه یې زده کړو، څه چې وایو د هغې ترجمه یې زده کړو، معنی یې زده کړو چې زمونږ د زړه او د ژبې تعلق جوړي. نو د مونځ طرف ته رویه سمول دا انتهایی اهمه ده. او په دې ضمن کې دا خبره هم به طور خاص خپلو هغې ملګرو ته او هغې وروڼو ته چې کوم وروڼه هغه د مدارسو سره تعلق ساتي، دیني سرګرمو سره تعلق ساتي، اهل علم دي، په هغې کې داسې کمزوري ډېره زیاته ده چې د هغوی منځونه د انتهایی تادی منځونه وي. دا مونځ داسې یو څیز نه دی چې دا چېرته یو هنر دی چې تا بار بار په هغې کې پریکټس شوی دی جدا به تیز شي. دا خو د الله مخې ته ودرېدل دي، دا د الله مخې ته حاضري ده او د خپلې عاجزۍ اظهار دی چې څومره زیات دا دې کې ستا مهارت راځي، دومره به ستا مونځ په قلاره کېږي، دومره به ستا مونځ د عاجزۍ نه ډکېږي، دومره به ستا مونځ هغه په استقامت سره وي. نو دا خبره بار بار ځان ته مخې ته کول چې زه د الله مخې ته ولاړ یم او دا د اهمیت او د اهتمام وخت دی، او د دې خبرې دې عمل ته او دې فعل ته د توجه انتهایی ضرورت دی چې مونږه په صحیح طریقې سره قیام کوو، ښه اوږد قرات پکې کوو، سورتونه یاد کړو د ځان دپاره په مونځ کې د ویلو دپاره. اخري 10 سورتونه خو پکار ده چې هر چا ته یاد وي. دې سره سره د اخري 2 سپارو د یادولو اهتمام وکړو، سورة یاسین، دغه شان سورة الرحمن، سورة الواقعه، سورة الف لام میم السجده. دا کم سورتونه چې زیاتو فضایلو واله دي او زیات تر خلق د هغې د تلاوت اهتمام کوي، دغه سورتونه یاد کړو، په خپلو منځونو کې د هغې تلاوت کوو او مونځ صرف او صرف بوج نه ګڼو، د سر نه یې ورتاوو نه، بلکې په مونځ باندې ځان ستړی کوو، ځان کړو، په استقامت سره مونځ کوو، په طریقې سره مونځ کوو او اثرنو د مونځ د زده کړې کوشش وکړو. حدیث مشهور دی، نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې صحابي مونځ وکړو چې کله د هغې او واپس تلو نبی علیه الصلاة والسلام ته سلام وکړو،
نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ورشه واپس لاړ شه او مونځ وکړه ځکه تا مونځ نه دی کړی. بیا لاړو بیا یې مونځ وکړو. بیا ورته نبي علیه الصلاۃ والسلام ویل لاړ شه بیا مونځ وکړه ځکه چې تا مونځ نه دی کړی. په درېیم ځل باندې چې کله راغی نو هغه نبي علیه الصلاۃ والسلام ته درخواست وکړو یا رسول الله ته ماته د مونځ طریقه وښایه. نو بیا ورته نبي علیه الصلاۃ والسلام د مونځ کامله طریقه وښووه. په صحیح طریقې باندې قیام به کوئ، بیا به رکوع کوئ، بیا به صحیح طریقه باندې قومه کوئ، بیا به سجده کوئ، بیا به جلسه کوئ. نو داسې طریقه د مونځ اختیارول پکار دي کومه چې د مونځ حق دی او دا داسې نه کېږي دا به چاته کېناستل غواړي، دا به د چا نه زده کول غواړي، دې ته به وخت ورکول پکار دي. الله رب العزت دې زمونږ مونځونه صحیح کړي او زمونږ مونځونه دې هغه مونځونه جوړ کړي چې کوم زمونږ د نجات سبب جوړ شي. او الله رب العزت دې مونږ د داسې مونځونو نه وساتي کوم مونځونه چې د هلاکت سبب جوړېدونکي دي. سورة الماعون کې چې څنګه راځي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون. د هغې مونځګزارو دپاره هلاکت دی چې کوم خلق د خپلو مونځونو نه بې خبري مطلب په غفلت سره مونځ کوي، په بې توجهۍ سره مونځ کوي، په منډه تړله سره مونځ کوي. نو د دې خبرې اهتمام لازمي دی چې مونږه مونځ ته توجه وکړو، مونځ خپل زده کړو، سم کړو او په طریقې سره مونځ کوو. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.